د افغانستان په کرنې کې بدلون د کوکنارو له بندولو څخه تر دوامداره پرمختګ پورې. په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د کرنې په برخه کې د پام وړ بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. کرنه چې د اقتصاد او د خلکو د ژوند یو له اصلي ستنو څخه ګڼل کیږي اوس په یوه نوې لاره روان دی. په این حال کې د کوکنارو د کښت، قاچاق او پیر او پلور بشپړ بندیز په دې برخه کې یو له سترو اقداماتو څخه بلل کیږي چې د بزګرانو او د هیواد اقتصاد لپاره یې پراخې مثبتې پایلې درلودې. د دې پرمختګ سره سره د کرنې د پراختیا او د بدیل فصلونو د تولید د زیاتوالي لپاره نوي ملاتړي پروګرامونه پلي کیږي. د کرنې، اوبو، لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو راهیسې په ټول هیواد کې بزګرانو ته 80,000 میټریک ټنو څخه ډیر اصلاح شوي تخمونه او شاوخوا 240,000 میټریک ټنه کیمیاوي سرې ویشل شوي دي. دا مرسته چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ چمتو کیږي، موخه یې د کورنیو تولیداتو زیاتوالی او په وارداتي کرنیزو محصولاتو تکیه کمول دي. له بلې خوا د وزارت چارواکي ټینګار کوي چې اوس مهال په هیواد کې د کیمیاوي سرې څو فابریکې فعالیت کوي او هڅې روانې دي چې د دې فابریکو شمیر زیات سي او د سرې او نورو کرنیزو توکو کورني تولید ته وده ورکړل سي. خو یو له بنسټیزو ننګونو څخه چې لا هم پاتې دی د عصري کرنیزو وسایلو او ماشینونو نشتوالی دی. د هیواد په ډیری برخو کې بزګران لا هم په دودیزو او ابتدایي میتودونو کار کوي چې د تولید موثریت یې کم کړی او د کرنې پراختیا پروسې ته یې ستونزې رامنځته کړي دي. اسلامي امارت اعلان کړی چې د دې ننګونو د حل لپاره د کرنې د میکانیز کولو لپاره پروګرامونه پلي کوي او هڅه کوي چې بزګرانو ته عصري کرنیزي وسایل او تجهیزات چمتو کړي. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو همکاري هم اړینه ده چې په افغانستان کې د کرنې پراختیا او دوامداره معیشت پروسه ګړندۍ کړي. په این حال کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر او نورو نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې دوی به د افغانستان حکومت سره د بدیل معیشت پروګرامونو پلي کولو لپاره کار وکړي. که څه هم ځینو بزګرانو د کرنې وزارت له مرستو څخه رضایت څرګند کړی، خو دوی د کوکنارو د بدیل فصلونو د پراختیا لپاره د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو غونډه کې ځینو ګاونډیو هیوادونو هم د افغانستان د کرنې سکتور د ودې ملاتړ کې خپله لیوالتیا ښودلې او د کوکنارو د کښت د ځای ناستې په اړه یې د ژمنو د پلي کولو غوښتنه کړې ده. افغانستان یو داسې هیواد دی چې لوی کرنیز ظرفیت او پراخې طبیعي سرچینې لري. که چیرې په دې سکتور کې د ملاتړ پروګرامونه دوام ومومي او بزګرانو ته عصري وسایل چمتو سي، نو نه یوازې د بزګرانو ژوند به ښه سي بلکې هیواد به په سیمه کې د کرنیزو محصولاتو یو له لویو تولیدونکو او صادروونکو څخه سي. اسلامي امارت هڅه کوي چې افغانستان له بهرنیو مرستو پورې تړلي اقتصاد څخه په ځان بسیا او متحرک اقتصاد بدل کړي. د افغانستان د کرنې راتلونکی په کورني او نړیوال همکاري او د اغیزمنو پراختیایي پروګرامونو پلي کولو پورې اړه لري.